ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له جمهور رئیس غني کوو. جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بدخشان ته تللی و. ولسمشر غني د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ته د سفر پر مهال نن له غرمې وروسته د 440 کیلومتره په اوږدوالي سرک دغه راز د خرکې مبارکې جامع جومات چې 1.30 میلیونه افغاني لګښت پرې شوی ګټه اخیستنې ته سپارلی او دغه راز د رباني په نوم باندې یو روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د نسایي ولادي 140 بسترونه هم پکې موجود دي. ګلبدین حکمتیار وایي ټول ګوندونه او سیاسي جریانونه باید هوکړه وکړي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د هغه په خبره په هیواد کې د روانې جګړې اصلي لامل د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. نوموړي دغه راز پر افغان حکومت هم نیوکې کړې دي او هغه د سولې په وړاندې خنډ بللی دی. عبدالله او کریم خلیلي نن د وحدت ګوند یوه غونډه کې ویلي چې تقلبي حکومت نه مني او پر وړاندې له هرې لارې کار اخلي او دوی به د خلکو له رایو دفاع وکړي. حامد کرزي د ټاکنو په اړه ویلي چې دا ټاکنې تر دې دمه د افغانانو په لاس کې نه دي او بهرنیان د خپلو ګټو لپاره هر ډول لاسوهنې پکې کوي. هغه وایي په 2009 کال کې چې دی هم کاندید و ټاکنې د افغانانو په لاس کې نه وې. خوست نه یو خبر راخلو. خوست کې یو ماشوم د محمد حلیم فدایي پر ځای د نیمې ورځې لپاره د والي رول ترسره کړ او د دې ولایت ټولې چارې په لاس کې اخیستې وې. نوموړي د کورنیو چارو وزارت له معینې حسنا جلیل سره هم یوه رسمي ناسته کړې وه او د یتیمو ماشومانو ستونزې ورسره شریکې کړې وې. روسیه وایي هیله لري چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې هوکړه لاسلیک شي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي د سولې هوکړې د لاسلیک کره نیټه نه ده ورته معلومه خو هیله لري چې ژر تر ژره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چاپیریال ساتنې اداره دغه اداره او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا له امله یې شرکتونو بټیو او نورو بلاکونو ته تر یکشنبې وخت ورکړی چې د چاپیریال ساتنې مقررات په پام کې ونیسي که نه جدي چلند به ورسره وشي. له دې وړاندې خوشحال سادات ګواښ کړی و که په دې برخه کې څوک له قانونه سرغړونه وکړي له جدي چلند سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل هوا خورا زهرجنه شوې. اوبو او انرژۍ وزارت دغه وزارت وایي ډیر ژر به کندهار کې د دهلي بند د جوړولو عملي چارې پیل شي. چارواکي وایي د دهلي بند د پراختیا چارې ګړندۍ شوې او ډیر ژر به عملي کارونه هم پیل شي. له دې پروژې تر بشپړېدو وروسته د 288 میلیون متره مکعب اوبو زیرمه کولو ترڅنګ د 10 میګاواټه برېښنا او دغه راز د 80,000 هکتاره ځمکې او باغونو خړوبولو وړتیا ولري. اخر کې یو خبر له پاکستان راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هندي پوځیانو له لوري د 2 پاکستاني عسکرو د وژل کېدو غبرګون کې ویلي د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هڅه کوي د سیمې امنیت او سوله له ګواښونو سره مخ کړي. دوی دا خبرې وروسته له دې کوي چې د هند د پوځ ویان پر خپل ټویټر لیکلي چې د پاکستان عسکرو د برید غبرګون کې یې پوځ 3 پاکستاني پولیسات وژلي دي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.